بسم الله الرحمن الرحيم ما كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون من كان هغه څوک چې وی عدو لله دشمن د الله و ملائکته او د ملائکو د هغه و رسوله او د رسولانو د هغه و جبريل او د جبريل عليه السلام و ميكال او د ميكائيل عليه السلام فإن الله فسبشك الله عدو للكافرين دشمن دے د فار د کافرانو. پرونی آیت کې د یهودو د خبره ذکر شوله او د هغه شان نزول او تفصیلا واقعات چې د هغه ذکر شول چې د یهودو نه کله نور لار خطا شول نو دا باندې وکړله چې جبرائیل علیه السلام چې دی هغه خو زمونږ دشمن دی په ملائکو کې نو کفرس که دا دوستی ستا د بل چا سره وي د بل ملائک سره وي نو بیا به مونږ منلی وي او بیا به ایمان په تا راوړی وي خو ستا دا دوستي او ستا دا ملګرتیا چې ده نو دا د جبریل سره ده. نو د هغې جواب وشو چې دا خو هم د دوی دروغ و ځکه چې هر پیغمبر ته جبریل لاغلی او دا څومره کارونه چې شوي دي نو دا جبریل کړي دي خو د الله رب العالمین په حکم یې کړي په خپله مرضۍ باندې نه دی کړي. نو یو په دې آیت کې الله رب العالمین حکم بیانوي د دې خبرې او بل تفصیلی بیانوي چې د دې خبرې مقصد چې دی نو هغه نو الله رب العالمین وایي من کان عدوا لله څوک چې دشمن یې د الله رب العالمین یعنی اولنۍ خبره دا وکړله چې اولنۍ دشمني خو د الله رب العالمین سره ده. نو دا کله چې پیغمبر یادوي او کله یې داسې یادوي چې دا عربي دی یا دا عجم د بني اسرائیلو نه دی یا نور داسې څه قسم اعتراضات چې کوي نو دا مراد نه دي یا په قرآن کریم څوک اعتراض کوي دوی نو دا قرآن کریم باندې اعتراض مراد نه دی که په جبریل باندې اعتراض کوي نو دا په جبریل نه دی یا مقصد دا دی چې که یو تن د دین راواغستلی شي که هغه رسول الله دی که هغه د الله کتاب دی او که الله دی او که ملائک دی او که نور رسولان دي خو د یو سره دشمني چې ده نو دا به د دې ټولو سره دشمني وي. نو من کان عدوا لله څوک چې دشمنی د پاره د الله یعنی څوک چې د جبریل دشمن دی هغه د الله دشمن دی که څوک د میکائیل دشمن دی هغه د الله دشمن دی که څوک د قرآن سره دشمنی کوي نو دا د الله رب العالمین سره دشمنی ده. اوس د الله رب العالمین د دشمنی اسباب چې دي نو هغه څه دي نو د ټولو نه لوی سبب د الله رب العالمین د دشمنی چې دی نو هغه د هغه سره شرک کول دي. الله رب العالمین له شریک جوړول دی او په عبادت کې بل څوک د الله رب العالمین سره شریکول دا د الله رب العالمین سره دشمنی ده. د الله رب العالمین د اولیاء سره دشمنی چې ده نو دا هم د الله رب العالمین سره دشمنی ده. حدیث کې راځي من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب چا چې زما ولی او زما دوست په دشمنی سره ونیو نو زما د طرف نو سره د دشمنی اعلان دی د الله رب العالمین د طرف نو سره بیا د دشمنی اعلان دی. یا چې کم دی د الله رب العالمین د دشمنی سبب دام دی چې الله رب العالمین د احکاماتو مخالفت کول لکه اوس الله رب العالمین وی سود بنه کوي او دوی بیا وی چې سود خو د بی پشان دی نو لکه نن سبا په دې سود کې ډېر قسمونه راوتي دي چې خلک په ډېرو بهانو سره سودو کوي او قرآن کریم کې د دوی هغه الفاظ را نقل شوي دي چې سود خو هم په شان د بی دی لکه بیه کې هم خلک ګټه کوي او په سود کې هم ګټه کوي نو هغه یوه خبره ده. نو نن سبا سودونه ډېر زیات راوتي دي او سود چې دی نو الله رب العالمین په خپله وایي چې که څوک سود نه پرېږدي نو د الله او د رسول سره د جنګ ته راوځي نو دام د الله رب العالمین سره دشمنی ده د الله د احکامو مخالفت د الله د پیغمبرانو مخالفت د الله د
کتابونو مخالفت نو په دې طریقو سره دا انسان د الله په دشمنی کې راځي. وملائکته او کم ملائک د هغه د الله رب العالمین چې کم دی که دوی سره دشمنی. اوس د ملائکو سره بیا دشمنی څه شی دی؟ د ملائکو سره یو دشمنی دا ده چې غلط نسبتونه ورته کول. لکه ملائک مونږ ویلو چې خلک دا مؤنث د دوی دپاره چې کم لفظ هم استعمالوي نو داسې وایي، نو دا مؤنث ګڼل یعنی زنانه ګڼل، نو دا خبره چې ده دا هغوی ته غلط نسبت دی. دا د الله رب العالمین یو مخلوق دی او داسې مخلوق دی چې په هغوی کې نارینه او زنانه چې دی نو په هغوی کې نشته دی. یا غلط نسبت د هغوی بل دا دی او د هغوی سره دشمنی چې د ملائکو عبادت کول. بعضې خلک د ملائکو عبادت کوي د خپل شان نه راوالي او چوتی کی، نو ملائک چوت کی یعنی د هغوی عبادت شروع کی، د هغوی نه غوښتل شروع کی، نو دا هم د ملائکو سره دشمنی ده. یا لکه دا څنګه چې ذکر شوله چې دوی پکې سم ملائک یاد کی چې د هغوی سره زمونږ دشمنی ده، لکه د یهودو چې جبریل یادو. ورسوله او د رسولانو د هغه سره دشمنی. او اوس د هغې اسباب څه دي؟ د رسولانو سره دشمنی دا ده چې د رسولانو تکذیب وشي، هغوی ته دروغجن ویلی شي، په هغوی باندې انکار وکړی شي، د هغوی د طریقو نه انکار وکړی شي، نو دا د رسولانو سره دشمنی ده. یا رسولان د خپل حد نه راواغېستلی شي او زیات کړی شي، یا د خپل حد نه راواغېستلی شي او کم کړی شي، نو دا د رسولانو سره دشمنی ده. و جبریل و میکال او که څوک دشمنی کوي د جبرائیل علیه السلام سره او یا د میکائیل علیه السلام سره. وز دا جبرائیل او میکائیل ګوره دا کله جبرائیل هم راځي او کله جبریل راځي، یا کله میکائیل او کله وز دلته میکال راغلی دی. نو دا نوم چې کم دی دا د یو ملائک دی او نوم کله کله بدل چې دی نو دا د دوی راځي. وز دلته د جبریل او د میکائیل تذکره ولې وشوله؟ دا دوانه خصوصا ولې ذکر شونه؟ یوه وجه دا ده چې د جبریل تذکره روانه ده او د میکائیل چې جبریل تذکره روان ده، نو میکائیل او سره ضمنن ده ځکه چې هغه ته دوست وایي او ده ته دشمن وایي، نو ځکه د دوی دوانو تذکره وشول. دویمه خبره دا ده چې جبریل او میکائیل چې دي نو دا د الله مقرب ملائک دي، په ملائکو کې الله ته نږدې دي او لوی شان واله دي، نو ځکه د دوی تذکره چې دی نو هغه وشوله. بیا ډیوټۍ غټې دي، ذمواري غټه ده. جبریل علیه السلام چې دی نو دا روح الله دی، د الله رب العالمین روح او د وحی ډیوټي چې دی نو هغه د جبریل علیه السلام ده، او دغه شان د میکائیل ډیوټي چې دی نو دا د الله رب العالمین په خزانو باندې ده او په فتح باندې ده، په رحمتونو باندې ده. یا داسې وایي چې د جبریل ډیوټي چې دی نو هغه وحی راوړل دي او د میکائیل ډیوټي چې ده نو هغه بارانونه ورولي. نو دا دوانه ملائک چې دي د هغې تذکره وشوله او دا مقرب ملائک دي. خو دلته چې دا ټولې خبرې ذکر شوې نو د دې مقصد دا دی چې که یو د دې نه بچا کې رالل نو د دې دشمني به دې ټولو سره وي. الله رب العالمین ملائک او رسولان چې دي نو دا د یو بل نه جدا نه دي، دا ټول د الله رب العالمین حکم منونکي دي او دا کم حیثیت چې و تحصیل دی دا ورته الله رب العالمین ورکړی دی. نو که څوک په دوی اعتراض کوي یا د دوی نه انکار او په دوی باندې کفر کوي نو دا به په ټولو باندې. نو فإن الله عدو للکافرین، پس بېشک الله رب العالمین دشمن دی د پاره د کافرانو. نو حکم یې څه شو؟ حکم یې دا دی چې دا کافر دی. څوک دا الله سره دشمنی کوي او که د ملائکو سره او رسولانو او جبریل او میکائیل سره نو دا څه دي؟ دا کافران دي. دی حکم شو. ولقد انزلنا او په تحقیق سره نازل کړی دی مونږه الیکا تا ته پیغمبره آیات بینات، آیات واضحه یعنی واضح دلائل، وما یکفر بها او نه کوي کفر په دې باندې الا الفاسقون مگر هغه کسان چې فاسقان دي. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، یو خبره دا ده چې په دوی کې یو سړی و عبد الله ابن عباس رضی الله عنه وی چې هغه راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې تا مونږ ته د واضح دلایل نه دی راوړي، نو واضح دلایل نه دی راوړي چې په هغه باندې مونږه ایمان راوړو او نه دي چې غټه نخره راوړي دا چې د هغه مونږه تابعداري وکړو. نو دا آیت د هغه په جواب کې نازل شو.
دا آیت جواب د هغه دی چې ولقد انزلنا الیک آیات بینات. الله رب العالمین ورته وایي چې په تحقیق سره مونږ نازل کړي دي په تا باندې واضحه دلایل لاغلي دي. خو اوس یو د واضحه دلایل راتلل او یو واضحه دلایل ته واضحه دلایل ویل دي. نو که واضحه دلایل لاغلي دي خو دوی ورته واضحه دلایل نه وایي نو څوک به بیا دلیل کی. لکه پښتو کې مونږ مثال ورکو کنه چې یو سړی وای توت ته شنډی وای نو هغه باندې به څنګه ومني. نو واضحه دلایل دی وای خو که توت ته شنډی وای یعنی دلیل ته دلیل نه وای نو څنګه به بیا ومني. واضحه ته واضحه نه وای نو څنګه به بیا ومني. نو ولقد انزلنا پدې کې یو نزول چې کم دی د قران ته اشاره ده. نزول دی ته وای چې د برنه لاندې راشي چې قران مجید چې دی د برنه لاندې راغلی دی. نو الله رب العالمین ځان طرف ته نسبت کړی چې انزلنا الیکا مونږ نازل کړی دی تا طرف ته. نو یو خبره دا شو چې الله رب العالمین یو کلام ورکړی دی نو چې الله ورکړی دی نو نور واضحه والی تو د څه غواړې لکه چې الله رب العالمین په خپله ګواهي کوي چې مونږ درکړی ما درته درکړی ما درلیږلی دی او د بره د الله رب العالمین د طرف نه راغلی د دې نه لوی واضحه والي ته بیا ضرورت پاتې شته دی. الیک تا ته پیغمبره نو په رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبرای باندې هم گواهی شوله چې الله رب العالمین چاته خپل کلام او وحی راولېږي نو دا پیغمبري الله رب العالمین د عام خلکو ته وحی چې دی نو هغه ناراضي وحی صرف پیغمبر ته راځي. نو د الله رب العالمین یو چې کوم دی گواهی په قرآن مجید شو چې مونږ درلېږلی او دویم په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې شو نو چې په دې دواړو باندې گواهی وشوله د الله د طرفه نو بیا پکې واضحه والی څه شی دی. آیات بینات د دې نه مراد یا د قرآن مجید دا آیاتونه او احکام دي چې الله رب العالمین را لېږلي دي. یا داسې وایي چې دی باندې د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم د نبوت هغه قطعي دلایل چې دی نو هغه تی مراد دي یا هغه لوی لوی کارنامې او لوی لوی معجزې چې دی نو هغه تی مراد دي. چې د رسول مبارک صلی الله علیه وسلم یو معجزه د قرآن کریم د حفاظت هم دی چې قرآن کریم تر نن پورې چې دی نو هغه محفوظ دی. نو آیات بینات نه مراد یا د قرآن آیاتونه دي یا معجزې دي او یا د پیغمبر په نبوت باندې قطعي واضحه دلایل دي. دا ټولې خبرې د دې لاندې راځي چې ولقد انزلنا الیک آیات بینات دی وایي چې واضحه دلایل نو واضحه دلایل څومره زیات دي حالانکه قرآن کریم هغه دی چې د دې آیاتونه چې دي نو دا واضحه دي او په دې کې چې کم دی نو اعجاز د دې چې دی نو هغه هم واضحه دی او معنی د دې چې دی نو هغه هم ظاهره واضحه ده. یعنی د قرآن کریم آیاتونه چې دي د دې معنی داسې پټه نه ده چې ګنې په شک او شوبه کې ده. او بیا په دې کې چې کم آیاتونه دي نو په هغې باندې خلک هم پوهیږي ظاهر معنی دي داسې نه دی چې پټې خبرې دي. او دریمه خبره چې ده نو دا په خپله یو لوی اعجاز دی. نو ولقد انزلنا الیک آیات بینات چې که دا خلک نه مني نو دوی دی نه مني خو الله رب العالمین وایي ما په تا باندې واضحه دلایل نازل کړي دي. وما یکفر بها او کفر نه کوي په دې قرآن باندې یا په دې پیغمبر باندې وما یکفر بها دوی انکار نه کوي کفر نه کوي الا الفاسقون مگر فاسقان خلکو. د دین انکار څوک کوي نو دا فاسقان خلک کوي. اوس فاسق څه ته وایي نو فاسق کاره ګناه کوونکي ته وایي. خو فاسق کله کله د ګناه د پاره راشي نو چې د ګناهګار د پاره راشي نو دا به په ګناه کې حد ته رسېدلی په ګناه کې به چوت حد ته رسېدلی نو ځکه به د ده دپاره فسق او فاسق چې دی نو هغه راځي. یا چې کم دی دا به په کفر کې خپل حد ته رسېدلی یعنی د حد نه به تیر شوي مراد دا دی چې د حد نه تیر شوي په کفر کې نو هغه خلک به دا کار کوي. نو الله رب العالمین وایي چې وما یکفر بها الا الفاسقون کفر نه کوي په دې باندې مگر فاسقان یعنی دا هغه خلق دي چې دا صرف کافران نه دي بلکې داغه کفر د حد نه هم ورتیر شوي دي داغې نه ورتیر شوي دي ځکه د دې نه انکار کوي او دې له بهانې لټوي چې دا واضحه دلایل او واضحه نقي نه دي. الله رب العالمین دې عمل کولو توفیق را نصیب کړي.